تلیفوني اریکی او مشترک ژوند دا د کلتوري مسایلو د پلیلیست ویډیو ده چې تاسو یې اوس ګورئ. دا تلیفون اوس داسې سبب سوی دی چې دا مثلا هلک راولاړېږي خپل کورنۍ ته زنګ وایي خبرې ورسره کوي، نجلۍ راولاړېږي خپل کورنۍ ته زنګ وروایي خبرې ورسره کوي. دلته دا تلیفوني ځینې مسایل د دې سبب کېږي چې میړه و ماینې تر مابینځ مشکلات راسي. میرمن وایي میړه چې زما مسایل وخسرګنۍ ته نه وایي، زما وخسرګنۍ ته. میړه بیا وایي ښځه چې زما مسایل و زما وخسرګنۍ ته نه وایي. دلته یو اختلاف رامنځته کېږي. زموږ روانشناسانو غوښتنه ستاسو څخه چې شي ده هغه دا ده چې تاسو د تلیفون مدیریت زده کړئ او بل خپل د مشترک ژوند حد و مرزونه وپېژنئ چې زه کوم مسایل باید خپل پلرګنۍ ته ووایم، کوم ونه وایم. دا میړه و ماینه چې جي د دوی په مابینځ کې هېڅوک نه ځایېږي. لیکن یو شي ته باید توجه ولري، دغه ستا میړه او یا دا ستا میرمن دې ته ضرورت لري چې خپل د پلرګنۍ سره خبرې وکړي، دې ته ضرورت لري چې خپل د پلرګنۍ سره راز و نیاز وکړي. ګوره تاسو باید په دې پوه سئ چې زما کم مسایل زما شخصي مسایل دي، کم مسایل عمومي مسایل دي. مثلا میړه و ماینه دواړه کولی سي خپل و پلرګنۍ ته خپل د کورنۍ عمومي مسایل ووایي، خپل د ژوند عمومي مسایل ورسره شریک کړي، لیکن خاص مسایل شریک نه کړي. تاسو داسې مه کوئ چې مثلا واده مو وکړي، میړه و ماینې ته وایي ته والا د کورنۍ سره هېڅ حق نه لرې زما د کور په باره کې خبرې وکړې. نه. یا میرمن و میړه ته وایي ته هېڅ حق نه لرې د کورنۍ سره زموږ د کورنۍ په اړه خبرې وکړي. نه. تاسو عمومي مسایل کولی سئ شریک کړئ. هم دا میړه هم میرمن دې ته ضرورت لري چې خپل هغه د زړه نیاز حال دا خپل پلرګنۍ ته ووایي. دواړه ضرورت لري. تاسو د دې دپاره چې خپل د شخصي ستاسو د رابطې شخصي مسایلو ته ضرر ونه رسیږي یا شخصي مسایل شریک نسي د خلکو سره، تاسو کوشش وکړئ یو د بل سره کښېنئ، خبرې وکړئ په دقیق توګه، خپل ځانونه وپېژنئ، خپل رابطه وپېژنئ، خپل ژوند وپېژنئ، خپل په ژوند کې عمومي مسایل او شخصي مسایل وټاکئ. خپل ځان ته یو سیسټم جوړ کړئ چې دغه مسایل ته کولی سئ خلکو ته ووایئ، دا مسایل نسي ویلی ووایئ. دا زموږ مشترک ژوند دی، دغه سیسټمونه لرو، دا زموږ کورنۍ ده. خپل د کورنۍ شکل وپېژنئ چې تاسو سره کم کورنۍ ده، تاسو میړه و ماینه سره کم شخصیتونه لري. خپل ځانونه وپېژنئ، د کورنۍ اړوند معلومات پیدا کړئ. که چیرې یې نه لرئ کولی سئ زما ویډیوګانې وګورئ. زما په ویډیوګانو کې ګڼ شمېر شیان دي. تاسو پوهېږئ بعضې وخت زه خپل ویډیو راخلاصه کړم، یو مسله مې تشریح کړې چې وایې وړم، خپله مې ډېر شیان ځینې زده کړم. خو بعضې کسان یې ډېر نه ګوري، ډېر کسان توجه نه ورته کوي. زه وایم که غواړئ کامیابه ژوند ولرئ حتما زما ویډیوګانې وګورئ، کومک درسره کوي چې د ژوند صحیح تصمیمونه ونیسئ. خپل ځان وپېژنئ، خپل چار اطرافیان وپېژنئ. تلیفوني اړیکې او تاثیر یې په مشترک ژوند کې دا دی چې ګډوډۍ رامنځته کوي. تلیفون مثبت ټکي هم لري، منفي ټکي هم لري، لیکن دغه موبایل کې کم خبرې ته کولی سي کم نسي کولی. دا باید میړه و ماینه سره کښېني، ځینې مسایلو ته د عمومي مسایلو نوم ورکړي، ځینې مسایلو ته د شخصي مسایلو نوم ورکړي. تاسو یو د بل څخه بد مه وړئ چې او یو کوشش وکړئ خپل د خسرګنۍ ومنئ. هلک دې خپل خسرګنۍ ومني، نجلۍ دې خپل خسرګنۍ ومني. دغه خسرګنۍ ستاسې په ژوند کې فعال رول لري. دغه ستا میړه یا ستا میرمن د دوی سره کوچنی لوی سوی دی، پر هغو باور لري، پر هغو سره وابسته دی، نو دغه وابستګي ته باید یو جواب واوسیږي. دا ستا میرمن دې ته ضرورت لري چې مور ته زنګ ورووایي خبرې ورسره وکړي، ستا میړه دې ته ضرورت لري چې مور ته زنګ ورووایي خبرې ورسره وکړي. مسایل ورسره شریک دي، باید پر ځان بده ونه لګئ. یو بل ومنئ، خپل کورنیان یې ومنئ، عمومي او شخصي مسایل سره جلا کړئ. مننه.